الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سیرت بیانېدو د الله په توفیق او داغه په رحم او کرم سره، او دا په هغه سلسله کې شپږم بیان او ناسته ده. د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه په سیرت کې بیا خبره شروع شوې وه د دې په باره کې چې ابوبکر الصدیق رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سره په هر غزا کې شریک شوی دی، او بیا د بدر او د احد نه بعد بیا هغه جنگ د پاره تلو چې هغې ته غزوة حمراء الاسد ویل کېږي. یو بله واقعه د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه په ژوند کې راغلی وه چې هغې ته که د هغه په سیرت کې اشاره ونه شي نو د هغه سیرت نامکمله دی، او هغه واقعه د افک مشهوره واقعه حادثه د څو پیرې ما هم بیان کړې ده، بلکې خاص په هغې باندې ځان له درس او بیان هم شوی ده او تاسو به اورېدلي مې د نورو علماو نه هم. هغه واقعه چې په هغې کې په عایشه رضی الله عنها باندې بهتان لګېدلی د منافقانو د طرف نه، او بعض مسلمانان پکې د ناپوهۍ د لاسه شریک شي. هغه یو لویه سخته په ابوبکر صدیق باندې نه و راغلی، بلکې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په کورنۍ باندې راغلی و، او د ټولو لویه سخته دا په رسول صلی الله علیه وسلم باندې راغلی و. یعنی د یو چا د ښځې په باره کې عام سړی د هغه د ښځې په باره کې دا خبره عام وچلېږي چې یاره دې ښځې یو ناروا قدم اوچت کړی دی، نو دا سړی لیونی کوي او کیدای شي کله دې د لاسه ورته هټ اټیک ونه شي. نو بیا چې پیغمبر د امت یو د هغه د بیبي په باره کې داسې یو افواه خوره شي او میاشه پورې وحی نه راځي، دا اوس امتحان دی د الله طرف نه. ګنې الله په دغه ټیم هم دا ویلی شو چې عایشه رضی الله عنها پاکه ده، او نه الله هم دا خبره پرېښوده چې د دې مؤمنانو هم پته ولګي، د منافقانو هم پته ولګي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغه د بیبي مرتبه پې اوچته شي. ځکه چې امتحان چې څومره په سړي باندې او څومره تکلیف کي نو دومره الله د دې مؤمن درجې اوچتوي. زه هغه واقع نه بیانوم چې هغه څنګه شوي وو او څه شوي وو، هغه ځان له مستقل د هغې بیان شوی دی. هغه دوران کې ګوره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی محبت ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او د هغه د ادب ته، یعنی کله چې عایشه رضی الله عنها وایي چې زه د دې قصې نه خبر نه وم، خو بیا چې د ام مستح سره ووتمه، او ام مستح د مستح د مور چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خاله د ترور لور ده، او د مستح واقعه به راځي رضی الله عنه دا هم صحابي دی، دا د دې زوی دی، نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل دی. دی ام مستح چې دی عایشې ته ووایي چې قصه خو داسې ده، نو هغه وایي چې بس زه بیماره شوم او زما بیماري ډېره شوه د هغې د لاسه، او ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اجازت واخیستو چې زه مور پلار کره ځم. مور پلار کره راله، بیا څه وخت بعد پسې رسول صلی الله علیه وسلم هلته راغی، ورته وایي چې ګوره عایشې، او خبر نه و الله ورته وحي لا نه وه کړې، وی ګوره انسان نه که خطا وشي او الله ته واپس شي نو الله یې بخي. دې خبرې سره یعنی د عایشه رضی الله عنها غم ښه ډېر شو، او دا دې سره سړی سخت خفه کېږي چې سړي ته د خپل ځان پته وي، ځکه هغه قصه کې دا ویلیم دي هغوی ته ټولو ته چې رسول صلی الله علیه وسلم هم ناسو، مور پلار هم ناسو، او دا ورته ووایي که زه قسم هم په دې وخورم خو څوک یقین نه کوي، ځکه چې عامه خبره چلېدلې ده، خو هغې ته خو پته ده د خپل ځان. نو چې کله ورته رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، نو ما پلار ته ووایي چې اجب رسول الله صلی الله علیه وسلم فيما قال،
یعنی تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم له جواب ورکړئ دې خبرې تا ته خو پته چې ستا لور څنګه ده. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه سترګو کې اوښکې دا لویه سخته تر دې نه په هغه ټیم اول ته الله خبر بیا ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبر چې څومره لویه سختۍ ده. او بیا یعنی د کمې لور په باره کې چې دا مسله ده هغه لور د نبي په نکاح کې ده، وړه خبره نه ده. نو په سترګو کې اوښکې، زړه د غم نه، د مصیبت نه، د سوچ او فکر نه ډک دی جواب ته ګوره دی لور ته وی والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم. لور زبا پیغمبر صلی الله علیه وسلم له څه جواب ورکوم، هغه به مخکې څو خبرې خو نشي کولی. یعنی دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نشي ویلی چې نه زما لور داسې ده او هغه داسې ده. دې ته احترام وایي، دې ته ادب وایي، دې ته درون خوی وایي. او الله چې غوره کړی د پیغمبر د ملګرتیا دپاره هسې نه دی غوره کړی. او ما د دې سیرت په اوله کې دا ویلو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه الله چاڼ کړی په دې صحابه کرامو کې، یعنی صحابه کرام په دې ټول امت کې چاڼ کړی شوي دي، او ابوبکر صدیق بیا په صحابه کرامو کې چاڼ کړی شوی دی. ادب ته وګوره، احترام ته وګوره چې لور ته وی زه به څه جواب ورکوم د الله رسول ته. بې مور ته وی چې ته جواب ورکړه، هغې ورته هم دقه شان وي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلی الله علیه وسلم، چې لور زه به د الله د رسول په مخ کې څه خبره کومه. دا ادب دی، دا محبت دی، دا احترام دی. او هره خبره کې سړی د چا مخ ته نه وردانګي، دا ادب یې زده کوي. او نه د هرې خبرې جواب کول اوچت خوی دی. په بعضو ځایونو کې چې سړی غلی کښېني که نه دې ته ادب او احترام ویلی کېږي، دې ته نه بېغیرتوب ویلی کېږي، نه ورته کمزورتیا ویلی کېږي، نه دې ته بزدلي ویلی کېږي. دا زمونږ د پښتنو د بعضو پښتنو خپلې کورنۍ تلي دي چې هر چا له جواب ورکوه ته نرې، د هر چا غاښونه ماتوه ته پوښتنې، چې سړی د کنځلي وکړي ته ورته دوه کوه ته غیرتي، چې سړی د یو مړ کړي ته ترې پنځه وجنه ته پوښتنې. دا زمونږ کورنۍ تلي دي، دې د شریعت سره ګوره څه کار نشتی او نه د شریعت د دې سره کار شتی. بعضو ځایونو کې سړی غلی کینی جواب ورته معلوم وي. اوس ابوبکر صدیق ښه ویلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله زما لور داسې نه ده او تا ته هم پته ده او ما ته هم پته ده، او دا یو امتحان راغلی. او نه، احتراماً دی غلی کینی او په کار دی چې غلی کینی. او بیا د هغه کور والا او دې نه دا فایده راوځي چې څنګه سړی نو اکثر قانون نه دی، اکثر د ښځې حق تربیت یې کم چې د سړي، او چې څنګه ته وي داسې به د ښځی. او داسې هم کیدی شي چې سړی ښی خو په ښځه اثر نشي کولی، او داسې هم کیدی شي چې ښځه په خاوند اثر وکړي، دا هم کیدی شي. خو غالبا داسې چې سړی سړی او د اوچت خوی خاوني، نو هغه نه ښځه متاثره کېږي. نو چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په نکاح کې هغه به هم څوک زنانه وي، او هغه له به هم داسې تربیت ورکړی، هغې له به څه تربیت ورکړی. دغه دوران کې یو بله ګوره ایماني واقعه ما تاسو ته مصطح ذکر کو، مصطح ابن اثاثه رضی الله عنه، چې د ده مور د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خاله د ترور لور ده. دا ډېر غریب سړی و، د ډېر غریب و. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په هغه کسانو کې چې الله وله په مال کې پراختیا ورکړې وه. او څه وخت به داسې هم راغلی د غریبۍ، ځکه چې مال یې ټول لګولی د الله لپاره، د غریبۍ حالات پې هم راغلي دي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به په ده باندې خرچه کوله، ځکه چې دی خپل او غریب و. نو بس د ده د خرچې ذمهواري او د ده هر څه هغه په سر اخیستې. کله چې مدینه کې د منافقانو د اوازه اوچته کړه چې یاره دا شوي ده او دغه شي، ده پکې هم خبرې کړې وي د جهل او د ناپوهۍ د لاسه. منافق نه و، ښه مسلمان سړی او صحابي دی. خو کله شیطان په سړي غالبه شي او صحابه کرام اوچت خلک دي، خو عصمت خو د هغوی دپاره نشتی چې د ګناهونو نه داسې پاک دي لکه څنګه چې پیغمبران دي. دا غلطي د هغه نه شوې وه. نو الله رب العزت قرآن کې سورة النور کې باقاعده یو څو آیتونه نازل کړو او د عایشې رضی الله عنها براعت یې پکې ووایي چې عایشه پاکه ده،
دا یو لوی شرف او عزت دی او دا یو میاشت وحی بندېدل دا یو لوی امتحان لوی امتحان. نو کله چې د هغې براءت نازل شو ابوبکر صدیق خو خبر شوی و چې مستح په کوم خبرې کړي نو ډېر غوسه و. نو والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا، زما دې په الله قسمي چې د نن نه بعد به په مصطح باندې روپۍ نه لګوم. که بل چا سوي خو یوې وې نو ته ما پیژنې، زما لور پیژنې، زما کور پیژنې، تا په کوم خبرې وکړې. او دا سړی ډېر خفه کوي، دا طبیعي خبره ده. یعنی یو دی خپل دی، بل ورسره ستا احسانات دي، احسانات هم دي، خپل هم دی، او هغه هم دا خبرې کوي، په دې سړی خفه کېږي. طبیعي او فطرت کې دا خبره پرته ده. بس وی د نن نه بعد بلکې دا وی چې ولا انفعه بنفع ابدا، ضرب برابر فایده زه د نن نه بعد نه ورکوم. بعد الذي قال لعائشه ما قال، وروستو د دې نه به زه د سره ښه کوم د ده چې زما به یې لور پسې څه ویلي. خفه شوی او ډېر سخت خفه شوی، امتحانو سخته وه. الله رب العزت آیتونه نازل کړو. سورة النور کې هم دغه آیتونه شتي د عایشه رضی الله عنها براءت چې الله بیان کړو، هغې پسې دا خبره کړې ده. الله وی ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، او قسمونه دي نه خوري په تاسو کې د پراختیا خاوندان. پراختیا خاوندان څه مطلب؟ د مال خاوندان. دوی د قسمونه نه خوري د څه؟ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. دوی دا قسمونه نه خوري چې موږ به د خپلوانو سره ښه نه کوو، موږ به د غریبانانو سره نه کوو، موږ به د مهاجرینو سره نه کوو. الله اکبر. الله ناشنا خبره وکړه. الله وی وليعفوا وليصفحوا، معافي دې وکړي او مخ دې واړئ. دوی ته د بدو ردو ویلو نه، د سزا ورکولو نه دې مخ واړئ، معافي دې ورته وکړي. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، آیا تاسو نه خوښوئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي؟ کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د آیتونه تلاوت کړو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناسو په جړا شو. دې ته ایمان وایي، دې ته د الله سره محبت وایي چې ګوره د الله د دین په مخ کې به نه غیرتونه سنډې، نه به د الله د دین په مخ کې مال سنډې، نه به د الله د دین په مخ کې د ښایست او د جیدات خبرې کې، نه به د غیرت او د بې غیرتوب خبرې د الله د دین په مخ کې کې. چې کوم ځای کې د الله خبر راله، خبره ختمه شو، فیصله آخري حل دقه دی. قال الله وقال الرسول، دې بس خو خبرې نه کیږي. په جړا شو، وی بلا والله، ولی نه زما دې په الله قسمي انی احب ان یغفر الله لی، زما خو دا خوښه ده چې الله ما وبخي. او بیا وی زما دې په الله قسمي لا انزعها منه ابدا، چې څو پورې زه ژوندی یم او په دې دنیا کې یم، مستح خرچه زما په ذمواري ده او زما په سر ده، چې څو پورې زه یم زه په ده باندې خرچه کوم. دا ایمان غواړي دا خبره. ګورې زه بار بار تاسو ته دا خبرې کوم، ګورې بیانولو کې اورېدو کې دا ډېرې اسانې خبرې دي. یعنې موږ سر وشړپو دا به موږ هم وکړو، دا ډېر ګران کار دی چې یو سړی د چا په عزت کې خبره وکړي او بیا ته واپس کېږي دې ته چې صرف دا نه چې معاف کوم، بلکې په ده باندې به خرچم کوم او د مرګه پورې. دا دومره ایمان غواړي لکه د احد دا غر چې دی په مدینه کې، دا دومره ایمان غواړي. موږ د چا سره ښه کړي نه، زموږ به څه ښه د چا سره، والله که زموږ څه ښه د خلکو سره، او خپل ښه نه یادول په کار دی او نه هغې ته په غټ نظر کته په کار دي. موږ به څه ښه کړي او څه به منډې وایلو. خو که د چا سره ذره برابر ښه وکړو او یو ورځ را سره هغه سلام پرون تندي ونه کړي، نو دومره بدې ردې پسې وایو، دومره بدې ردې چې سپک سپورې کو په مجلسونو کې او په بیټکونو کې. دله خو ما بل ورځ 50 روپۍ ورکړي دي او دی چې بل ورځ راغی او چای او بسکټ مو ته یې ښودي دي، نن وی دغه ته وګوره، یعنې چای بسکټو سره دی دا کار کوي. صرف چې ته یو څو روپاټۍ یا یو څو ریالګي ورکړي د قرض، په هغې به سړی پوزې له راولي، دې ځینې ژوړم کي او دې ځای کې دې کار ته وګوره چې یعنې احسان هم د ابوبکر صدیق ته، احسان د مصطح خو نه دی که نه، د
دې خبرې ته سوچ کوئ. احسان د چا دی؟ د ابوبکر صدیق دی. غلطي د مصطح ته معافې کو، صرف معاف کړی نه دی بلکې د مرګ پورې د ده خرچه د وی زما په ذمه ده. د ایمان غواړي. دا دلالت کوي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په اوچت ایمان، په اوچت خوی، په غیرت. دا اصل غیرت دی ښه، معاف کول او بخنه کول غیرت دی. ما نږدې ورځو کې د مؤمنانو په صفاتو کې دا صفت بیان کړی چې دوی خلکو ته بخنه کوي. بخنه ګوره غیرت دی. معاف کول د الله بندگان دا غیرت دی. او ګوره که یو سړی دا وایي چې خلک به څه وایي، نو درون سړی به چرته هم درون خوی ته سپک خوی ونه وایي. چرته چې تا ښه کار وکړو او چا ورته سپک وي، پوه شي چې دا سړی به خپله سپک دی. یعنې ته به ښه کار وکړې او یو عاقل او ښه سړی او دینداره به هغه ښه کار ته بد وایي، چې بد یې ورته وي، پوه شي چې دی په خپله ګډوډ دی. غیرت دا دی بخنه کول، معافي کول. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عاجزي، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دې خبرې ته ګورې چې زما ضرورت دی دې ته چې الله رب العزت ما ته بخنه وکړي. او زمونږ په شان ګناهګار د ګناهونو ګوډي، مونږ چېرته دې طرف ته سوچ کړی چې الله دې زما ګناهونه وبخي یا زما ګناهونه ډېر دي. دا هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم څو پیرې د ده په مخ کې ویلي دي او ابوبکر فی الجنه، ابوبکر په جنت کې دی. او دی م وایي چې زه غواړم چې الله زما ګناهونه وبخي. زما او ستا خو نه د جنت پته لګي نه د جهنم. ښه، د ده په سیرت کې د حدیبیې چې کومه واقعه ده، د حدیبیې چې کومه غزا وه، د هغې ذکر به م لازم کې. او حدیبیه خو زه سیرت نه ذکر کوم د رسول صلی الله علیه وسلم. او تاسو ته معلومه ده چې حدیبیه او واقعه چې رسول صلی الله علیه وسلم د عمرې په نیت وته، تقریبا 1400 کسان یې ځان سره بولي وو، منافقان ټول پاتې شوي وو. هلته چې ورسېدو نو مشرکانو مسلمانان څه کړو؟ بني کړو چې تاسو عمره نه کوئ. خبره اتره چلېده، اخر ده چې صلح وشو. او صلح کې بعض داسې شرطونه ولیکلی شو چې یعنې په هغې باندې بعض مسلمانان غمجن، لکه دا خو زه صحیح ده چې دې کال له به عمره نه کوئ، را روان کال له به کوئ. خو سره د دې لکه اوس یو شرط پکې دا و، زه هغه تفصیل بیا درته نه بیانوم، که چا ډېر یعنې شوق یې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت ته اورېدو، نو ما تفصیلا بیان کړی، دقه غذا پکې واورئ. یو شرط پکې دا و چې زمونږ د طرف نه چې څوک مسلمان شو او درغی، نو تاسو به یې واپس را کوئ. او ستاسو د طرف نه که څوک کافر شو زمونږ خوا له راغی، موږ به یې نه درکوو. په دې ورته رسول صلی الله علیه وسلم دستخط کړی دی، په دې ورته اقرار کړی او په دې کې حکمت او دا د الله په حکم یې کړی. نو په دې باندې بعض صحابه کرام غمجن شو. او غټ غم د هغوی دا و چې هغوی د عمرې په اراده راوتي وو، ډېر وخت بعد هغوی مکه نه ولیدلې، بیت الله یې نه ولیدلی، شوق یې و چې موږ عمره وکړې، او دومره وخت بعد رالو او غم منع کړی شو. نو دې سره غم ښه ډېر شو چې چا ته ډېر غم رسېدلی و او غم پې زورور شوی و، هغو کې یو عمر بن خطاب رضی الله عنه. یعنې عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د صلح ولیده د مشرکانو سره، نو ورغی په هغه پسې وي الست نبی الله حقا، د الله پیغمبره تاسو د الله یقیني رسول نه یې؟ هغه ورته ویې بله، ولې نه، دې کې خو شک نشته. عمر ورته ویې السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، موږ په حق نه یو او دشمن زموږ په باطل نه دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویې ولې نه؟ عمر ورته ویې فلمن نعطي الدنیة فی دیننا اذن، نو د الله رسوله بیا موږ کمزورتیا ولې ښکاره کوو په خپل دین کې؟ یعنې معنی دا چې بیا ولې موږ دوی سره داسې شرطونو باندې صلح کوو؟ دې په دې حکمت نه دی پوهه. رسول صلی الله علیه وسلم ولې ناشنا جواب ورکوي انی رسول الله. عمر یاده که ګوره زه د الله رسول یم، ولست اعصیه، او زه ګوره داسې کار چرته نه کوم چې په هغې کې د الله نافرماني. دویمه دا یاده که وهو ناصري، او الله زما مرسته کوونکی دی په هر ځای کې.
دې خبرې ته اشاره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کار چې زه کومه دې کې د الله نافرماني ګوره نشتی. عمر ورته وی رضی الله عنه وی اوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به یا رسول الله تاسو به نه وی چې موږ به ځو عمره به کوو. هغه ورته وی او ما ویلو چې عمرې له به ځو. فأخبرتك أننا نأتيه العام تا ته ما دا ویلو چې دې کال به عمره کوو. هغه ورته نه یا رسول الله نو ما خو تا ته د عمرې ویلي چې کې به چې الله به داسې وخت راولي چې موږ به مکې ته ننوځو عمره به کوو. ما خو تا ته دا نه دي ویلي چې دې کال به عمره کې. فإنك آتيه ومطوف به عمره ته به راځې مکې ته او طواف به هم کې عمره به هم کې. خو ما دا نه دي ویلي چې دې کال. عمر رضی الله عنه واپس لاړ وی چې فأتيت أبا بكر رضي الله عنه زه ابو بکر صدیق پسې راغلم. وی ما ورته چې ابو بکر اوليس هذا نبي الله حقا ابو بکر دا د الله نبی حق نه دی؟ وی او دا خو د الله نبی دی. نو موږ په حق نه یو دشمن په باطل نه دی. وی او موږ په حق یو دشمن په باطل دی. عمر ورته بیا وی رضی الله عنه فلمن اعطي الدنيه في ديننا اذا بیا ولې موږ کمزورتیا ښکاره کوو. ابو بکر صدیق دی جواب ته ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نه دی اورېدلی. دا دلالت کوي په دې باندې دا خبره یاده کوي. امام ابن حجر رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده وی دلالت کوي دا په یو څو خبرو باندې. یو ابو بکر صدیق پسې عمر بن خطاب ورغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته ځکه چې ابو بکر عمر ته پته و رضی الله عنه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې غوره انسان دا دی او پوهه او هوښیار دا دی. دویمه دا خبره یاده کوي د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د جواب نه بعد بیا عمر رضی الله عنه په بل چا پسې نه دی تللی. دا ټول دلالت کوي د دې سړي په فضیلت باندې. هغه ورته وی یا رجل عمر ته وی ای سړیا ایها الرجل انه لرسول الله دا ګوره د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم وليس يعصي ربه پیغمبر ګوره د خپل رب نافرمانی نه کوي. سبحان الله دی جواب ته ګوره د ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نه دی اورېدلی. یعنی ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر ناس پاس سړی دی او په هغه قسم پوهېږي او ځکه هغه واقع توصیه ده په دې ذهن ته اوسه راځي که نه چې ټولو صحابه کرامو کې دی په رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات پوهېږي. چې په جړا شو بارک الله فیک. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر دا وی مرګ ته نږدې وی یو سړي له الله اختیار ورکو چې دنیا کې اوسي همیشه د پاره او کنه الله سره ملاقات کې نو هغه سړي د الله سره ملاقات ورکو. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو وی زمونږ مور پلار دې په تا قرباني د الله رسول. بعض صحابه کرام وی نو اوس وی دې کې د جړا صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو کس خبره بیانوي نو دې په جړا شو بیا به دا مو چې مور پلار دې په تا قرباني نو بیا موږ ته وروسته پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان یادو او ابو بکر چې په موږ کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره پوهېدو دومره په هېڅوک نه پوهېدو. نو ده ولم دا جواب ورکړو چې ګوره پیغمبر د الله نافرماني چېرته نه کوي او الله به د دې پیغمبر مرسته کوي. بیا ورته دا ووایي فاستمسک بغرضه فوالله انه على الحق. عمره د دې پیغمبر خبره ګوره مضبوطه راونیسه دی په حق باندې دی. عمر ورته ووایي رضی الله عنه وی نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي نه و چې موږ به ځو عمره به کوو. ویا ویلي افاخبرك انك تاتيه العام. ابو بکر ورته ووایي وی تا ته دا ویلو چې دې کال به عمره کې. هغه ورته نه دا خو یې نه ویلي. نو دغه درته نه دي ویلي دا یې ویلي ته به عمره کوې نو خو کې به که نه د پیغمبر په خبره کې خو شک نشته. هغه دا زیری تاله در کړی دی چې او ته به عمره کوې خو عمره به کوې او دا خو نه دي ویلي تا ته چې دې کال به کوې. دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه یو چت موقف دی چې د هغه په عزت او په هوښیارتوب او د هغه په مرتبه باندې دلالت کوي. واپسۍ کې
اسه فائدې لپاره ته ذکر کوم. واپسې کې پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی را نازله شو. نو پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې به وحی رااله صحابه کرام به پوهېدو چې به د اوس وحی رااله. یو خو په بدن به ډېر زور راغی، یعنې په سورلۍ به ناست و، په دې سورلۍ به یې زور راوستو، او چې زنګون به د چا په زنګون پروت و، نو یعنې صحابه کرام وایي چې موږ وایي چې دغه د زنګون یې راله مات کړو، او په جمي کې و پې سمه خوله را ماته شوه. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله ولیدو چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی را روانه ده، وی ما د ځان سره وی چې د خطاب زوی تباه و برباد شوی، ځکه چې الله ورته څه وایي او هم ستا باره کې به ورته الله څه وایي. وحی ختمه شوه، وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې عمر چې شو، او دې سره د هغه یره ښه ډېره شوه، او هغه به یعنې زه سړی محسوسولی شي څه نه څه، سړی سوچ وکړي او هغه توجه سره دې خبرې ته وګوري او واوري چې په عمر رضی الله عنه باندې به دا یو ګران وخت چې د دغې خبرې نه بعد وحی راله، او د وحی د راتلو نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم وایي عمر چې شو. راغی غریب په رسول صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله دلته وی الله خو آیتونه راولېږل. څه وی یا رسول الله؟ وی الله وی انا فتحنا لك فتحا مبینا، الله وتوی تعالی موږ فتح درکړه، ښکاره فتح موږ تعالی درکړه. عمر وتوی یا رسول الله افتح هو دا صلح فتح ده؟ وی ها دا صلح چې وشو دا فتح ده. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دې سره خوشحاله شو، خو بیا عمر څه وی؟ سبحان الله، د دوی دا ایمان. امام احمد دا روایت راوړی د عمر بن خطاب وی د هغه ورځې نه او د اوسه پورې، د هغه ورځې نه او د اوسه پورې زه روجې نیسم، زه صدقې ورکوم، زه نفلي منځونه کوم، زه غلامان ازادومه په دې نیت چې الله راته هغه خبرې معاف کړي. د هغه ورځې نه او د اوسه پورې زه روجې نیسم، زه منځونه کوم، زه صدقې ورکوم، زه غلامان ازادومه. هغه خبره مې په زړه کې پرته ده چې ماله نه وه پکار چې ما رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې ویلی وي، او دغه څه په دې نیت نه ویلي چې یعنې نافرماني کوله، خو ځان یې پوه کو. او پیغمبر خو د امت دپاره د پلار حیثیت لري، امتي ځي په هغه پسې د ځان پوه کولو دپاره. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې د خیبر غزا د دې یو خاص تذکره ده. د خیبر غزا تفصیل به تاسو اورېدلی انشاءالله په سیرت کې. دا په 9 کال د هجرت کې دا غزا را پېښه شوې او خیبر مدینې ته نږدې علاقه ده. اوس هم خلک ځي راځي ګوري، دلته به یهود اوسېدو. د یهود اول مدینه کې مدینې نه چې وشړلی شو بیا لاړو خیبر ته، او د خیبر نه چې وشړلی شو بیا تللي شام طرف ته. نو رسول صلی الله علیه وسلم هلته قلاګانې و هغه محاصره کړې وي او بیا خیبر فتح شو. هغه یو اوږد تفصیل دی او تفسیر دی. امام احمد بن حنبل رحمه الله د یو حدیث راوړی، د اوږد حدیث دی چې بریده بن الحصیب رضی الله عنه پکې دا قصه بیانوي. وایي چې موږ دا خیبر محاصره کړی، خدای خیبر کې ما تاسو دا خبره ذکر کړې مو کې تاسو ته یاد دی چې دې کې قلاګانې وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به قلا فتح کوله. مخکې به تو د یهودو د طریقو دوی ځان له مضبوطې قلاګانې جوړې کړې، نو د هغې نه به یې حملې هم کولې او چېرته به کمزوري شو په هغې کې به یې پناه هم اخسته. نو اولنی قائد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلی و د یوې قلا د فتح کولو دپاره چې هغې ته ویلی کېږي حصن ناعم، دا قلا نوم و ناعم. د دې قلا دپاره چې اولنی مشر ټاکلی شوی و چې پلانیه ته به ځې، ستا په مشرتیا کې به تا سره کسان ځي او دا قلا به فتح کوئ. نو هغه ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو ځکه بریده رضی الله عنه وایي چې موږ کله دا خیبر محاصره کو که نه، نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه ورکړه. دا دلیل دی په دې باندې چې ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه یعنی د دین داسې قرباني نشته چې موږ ووایو چې ابوبکر صدیق په دې کې لاس نشته.
او تاسو ته به حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر وی خپل جمعات کې وی تاسو کې چا نن د غریب ته پوس کړي ان غریب باندې خوراک کړي ابوبکر صدیق پاسې یا رسول الله ما پتا شو کې چا نن د بیمار ته پوس کړي د ابوبکر صدیق پاسې یا رسول الله پتا شو کې نن څوک د جنازې سره تللی دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسې یا رسول الله یعنی هر د خیر کار کې د برخه اخیستی ناشنا سړی الله پیدا کړو او ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر وی د جنت د دروازو تذکره کوله وی روجتیانو ته به د ریان دروازې نه آواز کیږي او منځونو والا ته به د بلې دروازې نه آواز کیږي او جهاد والا ته د بلې نه او داسې کېږي ابوبکر صدیق راپاڅېد یا رسول الله داسې به هم څوک کي چې ټولې دروازې ته آواز کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ابوبکر ته په حق کسانو کې یعنی د په هر خیر کې د لاس دی دلته اوس وګوره په جهاد کې ورته مشرتیا والی شوي نو ابوبکر صدیق لاړو ولم یفتح له خو د هغه په لاس باندې د قلا فتح نه شو سبا له رسول صلی الله علیه وسلم جنډه عمر رضی الله عنه ورکړه او د هغه په مشرتیا کې د هغه سره کسان ولېږل او په قلاګانو کې دا سخته قلا وه د دې فتح کول ګرانو نو عمر بن خطاب رضی الله عنه ورغی سره د څو ملګرو خو الله د هغه په لاس فتح ورنه کړه او واپس راغی او په هغه ورځ د خلک ډېر ستړي شوي عمر بن خطاب رضی الله عنه سره تللي ځکه چې دویمه ورځ د مسلسل ځي راځي نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دغه ورځ باندې دا ووی کله چې د عمر رضی الله عنه واپس راغی وی زه به سبا بل کس له دا جنډه ورکو خو سبا چې زه یو کس له جنډه ورکوم نو د هغه نښه یاده ساتئ يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله هغه سړی د الله سره محبت کوي او د الله د پیغمبر سره کوي او الله او د الله پیغمبر دغه سره محبت کوي او دغه په لاس باندې ودا کلا فتح کیږي یاد یې کوي اوس ناشنا خبره ده یعنی دا مو چې زه په الله مین یم او امت دا وایي چې زه د الله په پیغمبر مین یم ته دا وخت پورې مسلمان نشي کېدی چې څو پورې د الله سره محبت نه کړي وایي دا چې الله به تا سره محبت کوي او کنه دا د کولو خبره ده نو صحابه کرام دې خبرې ډېر په سوچ کې کړو چې یو سړی سبب جنډالي او یقیني هغه سره الله او د الله رسول محبت کوي نو ټول شپه صحابه کرامو یعنی اکثر صحابه کرامو به خوب ومونه او په انتظار ناست او دا بچاله ورکو کې دي شي دا پلان یو کې دي شي پلان عمر رضی الله عنه وی ما چرته په ژوند کې د مشرتیا ارمان نه کړي خو په دغه ورځ مې ارمان کوو چې را جنډه مال راکړي سار شو بساری او چې دې سر وګدو راوګدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته आवाज وکړي نو دې کې رسول صلی الله علیه وسلم وی علي رضی الله عنه کوم ځکه دی هغه ته رسول الله سترګې خرابې شوې دي او پروت ته سیټ ته ګوري چې الله یو کار کوي کنه د الله نه به امید کېږي نه ګړی چرته نو راوی غوښتو رسول صلی الله علیه وسلم لاړې مبارک دغه په سترګو کې ولګول سترګو د مخکې نه دغه ښه کار شروع کو او به ول جنډه ورکړه او الله دغه په لاس باندې هغه قلا فتح کړه مقصد د خبرې دا دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خیبر په غزا کې په زور او شور سره شرکت کړی دی دغه شان رسول صلی الله علیه وسلم بنو فزاره طرف ته د یو قبیله او خاندانو هغه طرف ته یو سریه لېږلې وه او سریه تاسو ته ما سیرت کې ویلو چې دا د یو څو کسانو جماعت یو کس به رسول صلی الله علیه وسلم امیر کو یو طرف ته به ولېږو دا یو سریه لېږلی شوې وه چې په دې باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه مشر کړی شوی و نجد طرف ته نجد دا علاقه کوم چې بګ منګ وسیو او د دې د خوا او شا علاقې دي ټولو ته نجد ویلی کېږي او مکه مدینه طائف جده دغه خوا او شا دې ته حجاز ویلی کېږي امام مسلم یو حدیث راوړی دی امام محمد هم راوړی دی سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه وایي چې موږ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مشرتیا کې وتیو فزاره قبیلې پسې نو کله چې موږ نږدې شو هلته اوبه وي د هغوی د سکو چې کوم ګودر و ځای نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه موږ ته ووایي چې خوب به وکړو د شپې په اخرنۍ برخه کې دمه به وکړو وایي موږ دمه وکړه چې کله سهار مونځ موږ وکړو
نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه موږ ته امر وکړو فشنینا الغار، نو موږ حمله وکړه په هغوی باندې. فقتلنا على الماء من قتلنا، نو اوبو په خوا کې چې کوم کسان موږ وموندو هغه موږ مړه کړي دي. بیا سلمه رضی الله عنه چې خلک ما ولیدو چې هغوی سره ماشومانان وو، زنانو سره مو د یو غر طرف ته منډې والې، نو یې وایي چې زمانه به دوی مخکې شي. نو دی ورغی او خلاصه دا چې دغه ټول یې راګیر کړو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه طرف ته یې راوستو. دا ټول قیدیان شوي. په دوی کې یو زنانه وه د دې قبیلې مشهوره زنانه وه او د هغې سره د هغې لور وه چې دا د عربو یعنې په هغه ټیم کې به دې صفت کېدو چې دا دومره ښایسته جنۍ ده او دا هم په قیدیانو کې وه. نو سلمه رضی الله عنه وایي چې کله ما دا قیدیان راوستو نو مال غنیمت چې تقسیمېدو نو قیدیانو کې دا جنۍ دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه زما په برخه مال راکړه. خو مدینې پورې راتلو پورې ما لکه د هغې سره نه میلاو شوی، ما نه هغې ته نږدې شوی. مدینې ته چې راورسېدم وی رسول صلی الله علیه وسلم را سره میلاو شو. وی ما ته وی چې سلمه دغه زنانه پرېږده، یعنې ستا په نصیب کې رسېدلې ته یې پرېږده. وی ما ورته وی چې یا رسول الله زه خو هغې ته لا نږدې شوی یم نه یم. رسول صلی الله علیه وسلم غلی شو. وی ما ورته وی چې زما خوښ هم ده. وی ما ته یې څه ونه وي. سهار له رسول صلی الله علیه وسلم بیا ما سره میلاو شو بازار کې مدینه کې. وی ما ته وی چې سلمه دغه زنانه پرېږده. وی ما ورته وی چې یا رسول الله والله عجبتني، زما خوښه شوې ده او زه خو سره اوسه پورې ګوره میلاو شوی نه یم، دویمه ورځ ده. بس یا رسول الله ستاسو مرضي ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم هر کار کې حکمتي دغه زنانې بیا مکې ته ولېږله او د دې په بدله کې د مسلمانانو ډېر قیدیان د مشرکین قریش نه آزاد کړو چې موږ به دا در پرېږدو او تاسو دا قیدیان را پرېږدئ. دغه شان یو سریه رسول الله صلی الله علیه وسلم لېږلې وه، هغې ته ذات السلاسل ویلی کېږي او سیرت درسونه کې ما تفصیلا ذکر کړی و. د دې ډېر ناشنا سیرت ترې دې غزا او د دې سریې دا به واورئ. اتم کال د هجرت و، اتم کال او جماد الاخره میاشت وه. رسول صلی الله علیه وسلم یو سریه ولېږله د عمرو بن العاص رضی الله عنه په مشرتیا کې. عمرو بن العاص د مشهور صحابي دی، د عبدالله بن عمرو پلار دی، او پلار هم صحابي دی، زوی هم صحابي دی. او عجیبه دا ده یعنی په دې سریه باندې دی مشر شوی دی او د د اسلام د راوړو صرف 4 میاشتې شوي دي. او په دې یعنی زه د دې سریې تذکره ولیکم، یو سړی به وایي چې ته دې بحث څه لکې دا خو عمرو پې مشر و. نه، دې کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو موقف ته زه چې کومه غزا هم ذکر کوم، کومه سریه، کومه واقعه، نو هغه زه د ابوبکر صدیق په سیرت کې ذکر کوم. لازم پکې د هغه یو کردار دی، د هغه یو واقعه ده. عمرو بن العاص یو اوږده قصه بیان کړې ده. هغه وایي یو ورځ رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې یا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك ثم اتني. وی ما ته وی چې عمرو دا ګوره په عربو کې مشهور سړی و، حکیم، هوښیار، قماندان، یعنی چې کوم اوچت صفات ته الله رب العزت په دې انسان کې اچولي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې عمرو اسلحه دې هم برابر کو، جامې دې هم برابر کو، بیا زما خواله راشي. چې اسلحې خبره پکې راله معنی دا چې چېرته لیږي څه کار دی. او دا صرف 4 میاشتې اسلام کې شوي دي. یعنې زمونږ پکې د بعضو ګیرې سپینې شوي دي، د سر ویښتې سپینې شوي دي، لا اسلام صحیح پېژني نه چې اسلام څه ته وایي. وایي زه لاړم، اسلحه مې هم تیاره کړه، کپړې مې هم تیارې کړې، رالم ښه تیار. وایي چې رالم نو هغه رسول الله وسلم اودس سردام کړ. فصعد في النظر، وما ته داسې بر وکړو ثم تأطأه، بیا یې دا سترګې را کته کړې. ته یو سړي ته داسې بر وګورې بیا کته وګوره. ما ته وی عمرو یو کار دی. او ته یا رسول الله حاضر یې، څه کار دی؟ او زه راته د الله په نوم قسم خورم چې دی د دې کار دپاره پوره و، دا کار د ده دپاره پوره و. یعنې رسول صلی الله علیه وسلم داسې سړی غوره کړی دی چې سم سړی غوره کړی دی.
یا رسول الله وی څه کار دی؟ وی انی اريد ان ابعثک علی جیش، زه تا په یو لښکر باندې مشر کوم او لېږم. نو ګټه د دنیا او د آخرت به وکړي، ثوابونه به مو ګټي، غنیمت به مو ګټي. وازعب لك من المال زعبة صالحه، او د مال نه بدله بیا سم معلوم درکم، یعنی ښه ګټه برخه به درکم. د دې جواب ته ګوره. وی یا رسول الله زه یو خبره کوم که ستاسو اجازه دي؟ زه بالکل تیار، زما سر، زما مال، زما بدن، هر څه تیار دي، خو انی لم اسلم رغبة فی المال، ما ګوره د مال دپاره اسلام نه دی قبول کړی، مال نه غواړم. انما اسلمت رغبة فی الجهاد والکینونة معک، ما خو د جهاد دپاره اسلام قبول کړی دی چې ستاسو سره ستاسو په سوري کې ژوند تیر کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه اشنا جواب ورکړو، یا عمرو نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح، عمرو په نیک سړي پورې خو حلال مال ډېره مزه کوي. دلته دوه خبرې دي، حلال مال، مال به حلالي، دا په دیندار سړي پورې ډېر خوند کوي. وجه دا ده چې د دیندار سړي نه خیر خورېږي. یعنی اوس ستا علاقه کې یو کس دی دیندار دی او سم دیندار دی، د سړي د ارمان دی چې یا الله دې مالداره وي، ځکه چې د هغه په هغه لږ مال کې ته یې نه، هغه د خلکو سره مرسته کوي، هغه جومات سره منډه وي، هغه لاره جوړوي، هغه کوې جوړوي، هغه قرضې خلکو له ختموي. ته به دا سوال نه کوي چې یا الله دې را مال ډېر کړي او چې غوټې وله ورکوي. سره د غوټو به ته سوال کوي چې یا الله ډېر مال وله ورکړه، ده به مال څه کوي؟ هغه غریب خپل مال په خپله ونه لیدو، ته به تې څه وینې؟ او غریب به تې څه ویني؟ او د الله په کور به څه ولګي او په دین به څه ولګي؟ نو حلال مال، پاک مال د دیندار خلکو سره ډېره مزه کوي، او الله دې دیندارو له پراخه حلاله روزي ورکړي. او دا کوم چې نه لګول ولې خفه کېږي. ولې یو نقطه، بعض دینداره هغه دي چې ښه دي، خو ګورې په دې نقطه کې د دین په صحیح لار نه روان، سره دغې بخیلان دي. شریعت ګورې موږ د بخل نه منع کړي وو. دینداري دې ته وایي چې نه به بخل کې، نه به اسراف کې. نو داسې په زوره پې موږ ټولو امین ووایي، خو د دې سره سره به د بخل نه ځان لرې ساتو. یعنی ښه سړی دی او الله والا مال ډېر ورکو، بخیل دی، ښه سړی هم دی، ګزاره هم کوي، خو بیا هم بخیل دی، د سره به څه کوي؟ نو ځکه چې دینداری سخي او مال ورسره پراخی، حلال مال دا ډېره مزه کوي. ځکه یې مزه کوي چې دې د معاشرې دپاره د خیر دروازه شي. غریب، فقیر، جومات، علما، د دین زده کوونکي، لاره، کوې، قرضه په چا باندې، کونډه، یتیم، او د خیر کارونه. نو معاشرې دپاره پکې څه دی؟ خیر پروت دی. لکه دا موږ چې د چا سیرت بیانوو، دا به ښکلی مثال وایي. لکه دا موږ چې د چا سیرت بیانوو، څوک دی؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه. رسول صلی الله علیه وسلم دله یو سپینه جنډه ورکړه او د سره 300 کسان ولېږل چې به کې څه مهاجرینو، څه انصارو، 13 سره اسونه ولېږل. نو بس عمرو رضی الله عنه ووتو، د شپې به سفر کو، د ورځې به پټېدو. نو کله چې دې قوم ته نږدې شو، نو پته ورته ولګېده چې خلک ډېر زیات دي. یو صحابي راولېږو، رافع الجهني رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راولېږو چې پیغمبر له خبر ورکړي چې خلک څه دي؟ ډېر زیات دي، او موږ سره ګوره کسان لږ دي، نو که تاسو نور کسان هم راولېږئ نو بیا به ښایي. رسول صلی الله علیه وسلم ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه ولېږو، هغه مشر کو، او د هغه سره 200 کسان ولېږل. نو مخکې څو تلي؟ 300، دا 200-500 کسان دي. خو د ابو عبیده په مشرتیا کې چې کوم مهاجرین تلي دي، مشران پکې وو، او سبحان الله ابو بکر او عمر پکې وو رضی الله عنه. دوی دغه وخت پورې مدینه کې وو،
خو چې کله ابو عبیده رسول الله سلام لېږو نو دا دواړه پکې مو لېږل او په دوی باندې ابو عبیده مشر کو او دی ورته ووایي چې د عمر سره به میلاو شي ابو عبیده خو یاده که ده چې اختلاف به نه پیدا کوئ اتفاق لار به تاسو دواړه ساتئ. صحیح. ابو عبیده لاړ د عمر سره میلاو شو نه د مانځه ټیم راغی ابو عبیده رضی الله عنه ورمخکې کېدو نو عمر ورته ووایي مانځه ته څنګه مخکې کېږي مشر سړی پاتې شوی او مخوریز او لازم خپله خبره وکړي انما قدمت علی مددا وانا الامیر ته خو د مرستې په تور را لېږلی شوی مشر خو زه یم. ابو عبیده ورته نه ولكني على ما انا عليه وانت على ما انت عليه ته ځان له امیر را لېږلی شوی زه ځان له امیر راغلی یم زه ستا مشرتیا لاندې خو نه یم راغلی. عمر ورته نه بل انت مدد لی ته خو پیغمبر مرستې را لېږلی نو مشر زه یم. په روایت کې داسې راځي چې مهاجرینو دا خبره وکړه بل انت امیر اصحابک ته د خپلو ملګرو صرف مشرې او ابو عبیده رضی الله عنه د مهاجرینو مشر دی د مهاجرینو کې دی. عمر ورته وویل نه تاسو مرستې له راغلي مشر صرف زه یم مانځه ته به زه مخکې کېږم. ابو عبیده رضی الله عنه باره کې راځي چې دا ډېر نرم خوی والا و او الله له ډېر اوچت اخلاق ورکړي ځکه لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووایي د هر ځي کې او د هر چا مخ ته به نه وردانګې. عباس وایي زموږ پښتانه صفت کې وایي دومره تکړه سړی دی دومره له به سم شد او مد ورکړي ولې یاره وایي جواب چاته نه پرېږدي دا څه ښه سړی خو نه دی. دلته ابو عبیده رضی الله عنه غلی شو یعنی خیر په څه کې دی چې دلته زه غلی شم نو هغه غلی شو نه ورته وی عمر یو خبره ګوره یاده که بس تا ته دا خبره پاتې خو ګوره دا په څه زه چې راتلم رسول الله سلم ما ته ویلي چې ګوره اختلاف به نه جوړوئ نو زه اختلاف نه جوړم وانک ان عصیتنی تا خو زما ونه منله خو زه ستا منم خبره ورته واوروله چې تا ګوره ونه منله اختلاف تا جوړو خو ما ستا ومنله. عمر ورته وی زه امیر یم مشر یم ته مرستې له رالېږلی شوې بیا خپله خبره کول. ابو عبیده ورته وی فدونکه بس خبره ختمه شوه ته امیر یو ته مشر یو نو بس ته واپسۍ پورې به عمر رضی الله عنه په منځ کې امامتي ورکوله. عمر رضی الله عنه د خپل ملګري را جمع کړي او روان شو 500 کسان او کم ځای چې ورته رسول صلی الله علیه وسلم ښوولی او کم خاندان دپاره چې رالېږلي وو په هغوی باندې حمله وکړه او حدیث کې راځي چې دوخه دا ټولې سم داسې ګډ وډ کړو سمې تس نس کړو دا خلک نو تر دې چې د هغوی نه د غټې غټې علاقې چې د ونیوې او خلک یې ټول راګیر کړو نه اخره کې هغوی وتښتېدو کوم چې خوا او شا کې هغه ټول تښتېدلي او خپل علاقه یې پرېښودو. زه دلته واقع نه بیانوم صرف د ابوبکر صدیق رضی خبره کو. عمرو بن العاص بیا هلته یو څو ورځې پاتې شوی او دا طریقه وه په هغه وخت کې سیرت کې تاسو بیا مو ذکر کړی وه د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې فتح به ورته میلاو شو به یو څو ورځې هلته وو نو هغه هلته وو او دا کسان به یې لېږل وخت په وخت د خپل ملګري نو هغوی به د هغوی د څاروي او دا به یې ترې وړو او دا به په دې ملګرو باندې خورول. عمرو بن العاص په یو ځای کې دا امر وکړو وی اور به د شپې نه لګوئ. حکمت دې کې څه دی چې چا ته پته ونه لګي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه په دې خبره خفه شو مړه وي دا څه خبره چې اور مه لګوئ اور لګول به موږ له څه نقصان راکړي او زم پسې خبره پسې کوم. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خبره یعنی یو خو دلته شریک شوی دی ګټه مسله چې کومه بینول هغه دا ده ابوبکر صدیق ورته وویل عمره دعوه پرېږده مزه بس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله علينا إلا لعلمه بالحرب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا سړی مشر کړی دی نو ګوره هغه ته پته و چې دا هوښیار سړی دی ته ګلی شي ګوره هوښیارتوب د ابوبکر صدیق
دې نه ښکاري. یعنی عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کس هم رالیږلی شو، مشر کولی شو، خو چې دی مشر کړی دی نو دی په جنګونو پوهېږي، نو د ده په دې خبره کې به حکمت وي چې اور مه لګوه، او د پیغمبر مشر کړی دی. دې ځای کې هېڅ شک نشته، ذره برابر شک نشته. ابوبکر صدیق او عمر دواړه غوره دي او سم غوره دي د عمرو بن العاص نه، خو امر د چا دی؟ د رسول صلی الله علیه وسلم. دې د تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دې کې به دا قصه نه کوي چې یاره څنګه ولې او کته او بر او زه خو ډېر عزتمن یم او زه د هغه نه ډېر مخه وریځم او زه ډېر ښه یم. نه، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلي بس ویلي. ابو عبیده ته ګورې نه، امامتي چا ته پرېښوده؟ عمرو ته. ولې؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې اختلاف مه جوړوي. که ما او تا چېرته خپل ژوند داسې تېرول شروع کړو که چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي ځکه داسې کو، الله ویلي ځکه داسې کوم، زموږ د ژوند ته ګوره چې دا به سم تېرېږي. او دې ځای کې یو ناشنا خبره چې عمرو بن العاص ته خو الله کامیابي ورکړې وه په دې سریه کې، واپس راغی او رسول صلی الله علیه وسلم په ډېر خوشحاله شوی. دا د فایدې دپاره ته ذکر کوم. عمرو بن العاص ځان سره ناستو سوچ یې کوو چې یو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه غوره کړم په دې دومره خلکو کې، بل دا چې اوس خو زما نه خوشحاله م شو، زما صفت یې وکړو، زه واپس رالم. نو ښکاري داسې ماته چې زما سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو نه زیات محبت کوي. دا د ده زړه ته دا سوچ راغی. نو یې لاړم، بس صبر رانه ونه شو. وی ما ورته وایي چې یا رسول الله یو تپوس کوم. وی راته وایي چې وکړه. څه تپوس دی؟ وی ما ورته وایي چې من احب الناس الیک، په دې خلکو کې ستا ټول نه زیات څوک خوښ دی؟ دی غواړي چې ده نوم ووایي ځکه چې دی مشر کړی دی په دومره خلکو کې، او ابوبکر شته او عمر شته، او خبره دم د سوچ. وی ما ته وایي چې په دې خلکو کې چې زما د ټول نه زیات خوښ دی هغه عایشه ده رضی الله عنها. وی ما ورته وایي چې نه نه یا رسول الله من الرجال، په سړو کې څوک خوښ دی؟ وی ابوها، د هغې پلار مې ټول نه زیات خوښ دی. وی بیا ورته وایي چې بیا؟ وی راته وایي چې ثم عمر بن الخطاب رضی الله عنه، بیا عمر. قال عمرو فعد رجالا، نو یو څو کسانې پسې نور شمار کړو. فسکتو، نو زه غلی شوم مخافة ان یجعلني فی آخرهم، داسې نه چې ټولو خلکو په آخره کې زما نوم وایي. نو بیا مې یو امید پاتې شو چې زه م یو ځي کې یم، خو کوم زه بار بار تپوسونه کوم او هغه راته نومونه وایي او په آخره کې عمر راشي، نو بیا به زه خفه یم. نو ښه دا دی چې زه غلی پاتې شم. او ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه هم داسې د هغه دومره اوچت خوی صحابه کرام وایي چې څوک به ورسره میلاو شو، ورسره به کېناستو، نو د دې سړي به دا ګمان و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نه زیات په ما مین دي. او دا اوس هم د دروند سړي خوی د دینداره چې ورسره ته میلاو شي، بیټک کې ورسره کښېنې، کور کې کښېنې، لاړ شي راشي، ورسره دومره ستا قدر وکړي چې د سړي زړه کې راشي چې په دې ټولو خلکو کې دی په ما باندې مین دی. او دا دی په ده صرف نه دی مین، د ټولو خلکو سره دا طریقه ده، ځان کې داسې خوی پیدا کوي، داسې اخلاق. داسې سړی سره میلاو شي، تندیرې ترې وکړی سړی، نن سبا چې ډېرو خلکو سره میلاو سړی کې چې ټولو خلکو کې ده به زه زیات بدي شم، ځکه چې څه چل دی؟ ته به ورته السلام علیکم، سلام، څه چل دی؟ لکه په طریقه د الله بندګان دي، په ښکلي اخلاقو راشه درشه، په ښو اخلاقو باندې سړی درنېږي، په اوچتو اخلاقو باندې سړی عزتمن کي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې څوک به ورسره کېناستو نو هغه ته به څه محسوسېده چې ټول نه زیات به ما مین دی. نو عمر ته هم دا سوچ راغلی و. او کېدی شي زه دا وایم کېدی شي عمر خو هغه روایت کې داسې نه راغلی، خو هسې زه یم کېدی شي عمر په دې سوال هم بیا پښیمان و، ځکه چې که دا سوال یې نه وی کړی بیا هم په زړه کې یو دغه و چې یاره د ټول نه زیات مینه ما سره کې، خو پته ولګېده ګوره. او دې واقعه کې بله فایده دا راووته چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه انسان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره په دې امت کې د ټولو نه زیات محبت در سره کوي. او که زنانو ته ووړي نو د ده لور ده. دا فضیلت دی د ابوبکر صدیق او د هغه د خاندان. که زنانه ته شي نو لور سره ټول نه زیات محبت دی، او که نارینه دی یو د پلار سره ټول نه زیات محبت دی. نو خبره بیا د هغوی په کورنۍ کې پاتې شو. او بیا پسې عمر بن خطاب دی، بیا پسې عثمان دی، بیا پسې علي دی رضی الله عنهم اجمعین. دا پرې ترتیب سره په صحابه کرامو کې غوره صحابه کرام دي.
یو څو منټه پاتې دي او دې کې د حنین د غزا سباس کېدی شي. د حنین غزا خو تاسو به سیرت اورېدلې، دا ډېره سخته غزا وه. او د حنین غزا یعنی هغه سخته پرې راغلې وه په صحابه کرامو کې باغي کې چې یعنی خلک ګډوډ شوي تر دې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې یو څو کسان پاتې شي، یو څو کسان پاتې شي بس. او حالانکه په حنین په غزا کې ګوره مسلمانان سم ډېر تلي او په لاره کې دا باس هم کړی چې نن موږ څه یو، نن موږ ډېر. او الله سورة التوبه کې دا خبره ذکر کړې ده، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. الله ما ګوره په ډېرو ځایونو کې ستاسو مرسته کړې ده. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. او د حنین په ورځ خو ستاسو د ډېروالي په تعجب کې اچولي وي، خو هغې دله څه فایده نه وه درکړې. بیا د باندې الله وایي سخته راغلې وه، ځمکه د باندې راتنګه شوې او ما د سره هم په ورځ مرسته کړې. تفصیل له نه ځو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې غزا کې امام ترمذي دا روایت راوړی دی. عبدالله بن عمر وایي چې د حنین په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې د حالات چې ډېر سخت شو، یعنی دومره ډېر کسان تللي او حالات چې سخت شو صرف 100 کسان پاتې شوي دي. او بعضې روایتونو کې لا دین هم کم راځي. او کمو کسان دا لږ چې د رسول صلی الله علیه وسلم په خوا کې دي په دې کې یو ابوبکر صدیق رضی الله عنه، یعنی دا کېدای شي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د خوا نه خلک ګډوډ شي او ابوبکر دې پکې نه وي، او عمر پکې مو، او علي پکې مو، عباس پکې مو، د عباس زوی پکې مو، ابو سفیان پکې مو، ربیعه بن الحارث مو. دا یو څو کسان د رسول صلی الله علیه وسلم خوا کې ولاړ. نو یو خو دا د فضیلت دی. یو بل واقعه راغلې وه ناشنا په حنین کې د ابو قتاده رضی الله عنه سره، په صحیح بخاري سے مسلم کې دا واقعه ده. ابو قتاده رضی الله عنه وایي چې موږ حنین ته تللي، هلته بیا وی سخته راله په مسلمانانو باندې، او بیا الله مسلمانانو له کامیابي ورکړه. نو په اوله کې مشرکان زورور شوي دي، بیا مسلمانان زورور شوي دي. نو ما ولیدو یو ابو قتاده رضی الله عنه ګوره مشهور صحابي دی د جهاد په باب کې خصوصا. وی ما یو مشرک ولیدو چې هغه یو مسلمان یې راګیر کړی دی او ګزارونه پې کوي او زورور دی پې دی، دا مشرک پې زورور دی. نو یې زه پې رالم د شانه، نو په دې سټ کې یا دې ولي کې ما د تورې ګزار هغه له ورکړو. نو چې واپس په ما پسې راوګرځېدو، نو دومره مضبوط ګزار وله ما ورکړی چې واپس ما پسې راوګرځېدو، نو په ځان نه پوهېدو، ګډوډ شو. نو یې زما نه ایسې غاړه تاو کړه. وایي چې زما نه غاړه تاو کړه، ما د مرګ دا بین په ما باندې ولګېدو چې دی ایسې مري، او دی مړ شو. په دې کې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اعلان کړی و، دا واقعه ما مخکې ذکر کړی ده، چې من قتل قتیلا له علیه بینه فله سلبه. چې څوک راولګي مشرک مردار کی او د سره دلیل چې ما مردار کړی دی، نو سلب د دې مشرک به د سره سلب، یعنی د هغه سره چې کوم سامان دی دا به د چا شي چې کوم مسلمان دی مردار کړی دی. نو زه سره پاڅېدم دلته خوا کې څوک شته نه، وی ودرېدم، ما ورته ویل چې اواز مې وکړي چې زما دپاره به څوک ګویي وکړي. وی چا څخه غوږ ونه کړو، بیا کېناستم دا په اخره کې. دویم پیر بیا پاڅېدم، ویل چې من یشهد لی، زما دپاره به څوک ګویي کړي، حالانکې ګوره ډېر غټ کار یې کړی دی. وی چا څه ونه، بیا کېناستم. په دریم پیر له بیا پاڅېدم، نو رسول صلی الله علیه وسلم دا قصه چې ولیده چې دی کیني پاسې وي، ما ته وی چې ما لکه یا ابا قتاده، ابو قتاده څه قصه دي شروع کړې ده، پاسې و کینې او څوک به ګویي ورکړي. وی ما قصه هغه ته بیان کړه. وی چې ما دا قصه بیان کړې دي کې یو کس پاسېد، وی چې صدقه یا رسول الله، د الله پیغمبره دی رښتیا وایي، هغه مشرک د مردار کړی ما لیدلی، خو هغه سامان ما اخیستی دی. نو فارضه من حقه، نو که تاسو ورته سپارش وکړئ چې دا خبره ما ته پرېږدي، یعنې ګواه خو زه یم، خو سامان دي چا سره پاتې شي، هغه دې ما سره پاتې شي. یاره دا خبره چې څنګه وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه راپاڅېدو، وی لا ها الله،
عربی کې دې معنی دا ده لا والله وإن نه زما دې په الله قسم دې کله کیږي. اذا لا يعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبا. اتسه خبرې کې د الله د دین یو ازمره د الله د پاره او د الله د پیغمبر د پاره جنگیږي او مشرکان هغه مرداري سامان به دي تاله. رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقه ابو بکر ورشته و نو دا سامان د لورکا د دې کېږي چې د بيزان ستړي کړي د تکلیف تیر کړي. نو ابو قتاده رضی الله عنه هغه سامان مال راکو هغه بیا ما پای کې زغری وي هغه ما خرڅ کړي فابتعت به مخرفا في بني سلمة. بنو سلمة خاندان چې کوم ځای کې اوسېدو الته په ما ځان له باغ واغستو او دا اسلام راوړونه بعد زما اولنې مالو چې ما جمع کړو ځان له به څه شی واغست. د حنین په غزا کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه شریک شوی دی او ابو بکر صدیق رضی الله عنه پکې یعنی سخت تیر کړی د رسول الله په خوا کې ولاړو او به دا واقع پکې مراغلی او د دین هم دا خبره واضح کیږي چې ابو بکر الصدیق رضی الله عنه په سختو کې په هر ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ودرېدلی. که څوک ولاړ دی او که څوک نه دی ولاړ او دې ته سوچ کوي وره ما د اول سره نه تاسو له سیرت اوریدلې کنه د سختو کې د پیغمبر سره ودرېده د حنین نه دی شروع شي. د کوم ځای نه شروع شي؟ د اسلام دراوړونه او دا وسره یاد کا چې دا اولنې سړی دی په امت کې چې اسلام قبول کړي. معنی دا چې د نبوت رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت د ملاویدونه دا سړی د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سخت کې ولاړ او د مرګ پورې ولاړ دی. د مرګ پورې د رسول صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دی. په هر سخت کې شریک دی، په هر خوشحالي کې شریک دی. ځکه ولخوا الله رب العزت د اوچت مقام ورکړي. نو الله رب العزت زمونږ ملاقات او څوک چې دا بیان اوري څوک یې جیني د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره او دغه د باقي صحابه کرامو سره په جنت الفردوس کې وکړي او الله دې زمونږ حشر د دې اوچتو مسلمانانو سره وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دوی په نقش قدم روان کړي. ان شاء الله روان بیان کې به د تبوک د غزا تذکره کوو. د تبوک غزا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت بیانېږي او د تبوک د غزا خبره دې بګینه کی چې ټول مال د الله لپاره ورکړو. نو ان شاء الله تبوک د غزا نه به روان بیان کې شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.